په یو کلی کې یو موچي اوسېدو. د هغه نوم رحمان و. هغه یو ډېر محنتي موچي و. هغه د خاورو یو کور کې اوسېدو. هغه به روزانه د چمړې نه څپلۍ جوړولې او د هغه د لاس کمال په ټول کلي کې مشهور و. هغه به هره ورځ د خپل د کور نه بهر ناستو او څپلۍ به یې جوړولې. یو ورځ هغه ناستو څپلۍ جوړولې چې اچانک د بوټو د شا نه څه اوازونه راغلل. هغه چې سر اوچت کړو نو ویې کتو چې یو زخمي ګیدړ ګوډ ګوډ د ده طرف ته را روان دی. هغه چې وکتو نو ګیدړ ډېر زیات دردمند و او خپه یې خوږ وه. رحمان فوراً خپل کار پرېښودو او احتیاط سره ګیدړ ته نږدې ورغلو. هغه چې وکتو نو د ګیدړ په خپه کې یو ډېره غټه ځغنه ورغلې وه چې د هغې د وجې هغه ډېر زیات خوږمن و او په سترګو کې اوښکې وې. د رحمان په ګیدړ باندې رحم راغو او د ډېر زیات احتیاط سره یې د هغه د خپو نه هغه غنه راوښکه. ګیدړ ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه په سترګو کې د رحمان دپاره شکرګزاري وه او ګیدړ په ورو ورو باندې ځنګل ته واپس روان شو. ورځې تېرېدې. څه ورځې پس په کلي کې یوه نوه مسله پیدا شوه. د شپې په وخت به څه ځناور کلي ته راتلو او د کلیوالو یې به چرګې او چیلې خوړې. خلک ډېر زیات یریدلي وو. هغې رحمان سره مشوره وکړه ځکه چې رحمان یو ډېر زیات هوښیار انسان هم و. رحمان فیصله وکړه او هغه ووی چې زه به د شپې د دې خبرې په خپله باندې معلومات کوم. یو پیره هغه د شپې لاټین واغستو او د کور نه بهر راووتو. اچانک د بوټو د شا نه څه حرکت محسوس شو. رحمان چې لاټین اوچت کړو نو ویې کتو چې هماغه ګیدړ دی، خو دې پیره ده سره یو خطرناک ځنګلي سپی هم دی چې هغه سپی د حملې دپاره بلکل ریډي ولاړ. ګیدړ رحمان وپېژندو خو ځنګلي سپی غورېدو او رامخکې شو. اچانک صورتحال مکمل خطرناک شو. ځنګلي سپي په رحمان باندې حمله وکړه. په دې وخت باندې ګیدړ هم منځته راغلو او د دواړو ځناورو ترمنځ زبردسته مقابله شروع شوه. اوازونه یې تر لرې لرې پورې تلو. رحمان एकदम شاته شو او په حیرت سره یې دا منظر لیدو. ګیدړ پوره طاقت سره جنګېدو او د خپل محسن د رحمان موچي حفاظت یې کولو. جګړه ډېره زیاته خطرناکه وه. کله به سپي ګیدړ راواچولو او کله به ګیدړ سپي راواچولو، خو په آخره کې ګیدړ مقابله وګټله او سپي ځنګل ته واپس وځغلولو. ګیدړ په روغ غوندې موچي ته خواته راغو او موچي سره یې خواته لکۍ وهل شروع کړو او په سترګو سترګو کې موچي ته وی چې ما ستا قرض خلاص کړو او ته زما محسن یې او دې نه پس چې نور هم څه یي نو زه ستا تابعدار یم. موچي هم ګیدړ ته کتو او په زړه کې د ګیدړ دپاره ډېر محبت پیدا شو او د دې نه پس به روزانه ځنګل ته تلو چې ګیدړ سره ملاقات وکړم. د دې نه پس په کلي کې امن راغو او خلک د سکون زندګۍ سره اوسېدو. د خلکو چیلې او چرګې محفوظ شوې. د دې نه پس په چا هم د کلیوالو چیلې او چرګې نه خوړې. رحمان به اکثر وی چې مهرباني کله هم نه ضایع کیږي. د احسان بدله ضرور ملاویږي که چېرې هغه احسان انسان سره وشي یا ځناور سره.